بلاول بھټو وایي ټي ټي پي ته د پاکستان له پولې بهر خوندي ځای ورکړل شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بھټو زردري وایي په دې وروستیو کې د پاکستان پوځ د تحریک طالبان پاکستان او نورو ترهګرو ډلو پر ضد په پراخه کچه عملیات کړي دي، خو وایي له بدمرغه ټي ټي پي ته د پاکستان له پولو بهر خوندي ځای ورکړل شوی دی. د جمعې په ورځ د امریکایي نیویارک ایالت کې د پېښور آرمي پبلک سکول د پیښې په یاد راجوړه شوې دستوري ته خپله وینا کې ښاغلي بلاول ویلي چې د پاکستان پوځ د ټي ټي پي او نورو ترهګرو ډلو پر ضد په پراخه کچه عملیات کړي او خپله ځمکه د دغو ترهګرو نه پاکه کړې ده، خو هغه ویل چې اوس طالبان د افغانستان له پولې بهر تللي او هلته ورته خوندي ځای ورکړل شوی دی. بلاول بھټو که څه هم هر څه نه دي ویلي چې طالبانو ته خوندي ځای چا ورکړی دی، خو پاکستاني چارواکي وخت په وخت په دعوې کوي چې طالبان افغانستان کې خوندي ځای لري. د تیر کال چې په 15 اګست طالبانو افغانستان کې په واک قبضه وکړه، نو د غیر په دې خوا د افغان طالبانو په منځګړیتوب د پاکستان ریاست په کابل کې ټي ټي پي سره د سولې مذاکرات پیل کړي وو او دواړو خواوو وربند هم اعلان کړی و، خو د نومبر په 28 قلعهدم تحریک طالبان د اوربند ماتولو اعلان وکړو، خپل وسلوالو ته یې په پاکستاني ځواکونو د بریدونو امر کړی و. نیویارک کې راجوړه شوې دستوري ته وینا کې خارجه وزیر بلاول بھټو زردري ویلي د پېښور په آرمي پبلک سکول د ترهګریز برید پړه طالبانو په غاړه اخیستې وه چې پاکي 132 ماشومان او 8 استادان او مامورین وژل شوي وو. هغه ویل د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نورو غړو هیوادونو ټي ټي پي یو ترهګر تنظیم ګرځولی او پاکستان د دې ډلې پر ضد خپله خاوره کې په پراخه کچه پوځي عملیات کړي او خپله خاوره یې د ترهګرو څخه پاکه کړې ده. د بلاول بھټو زردري په څیر د پاکستان پوځ هم وخت په وخت دعوې کوي چې خاوره یې د ترهګرو نه پاکه کړې ده، خو د دې دعوو سره سم پاکستان کې په پوځ، پولیسو او اف سي ځواکونو د بریدونو لړۍ هم دوامداره ده چې د دې زیاترو بریدونو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې ده.